د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د وسلوالو طالبانو له لوري د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د روغتیا هیله او ټاکنو کې ترې ملاتړ د دوی اصلي څېره څرګندوي. د راپورونو پر بنسټ وسلوالو طالبانو د ټرمپ پر روغتیايي وضعیت او ټاکنو کې د هغه د ناکامېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې طالبان هیله لري چې ټرمپ په ټاکنو کې ګټونکی شي او له کورونا وایرس هم ژر جوړ شي. خو بل لور ته بیا د ټرمپ ټاکنیز ټیم ویلي راتلونکو ټاکنو کې ګټونکي دي او د طالبانو ملاتړ ته اړتیا نه لري. د چارو یو شمېر کارپوهان د ټرمپ په اړه د طالبانو څرګندونې عجیبې ګڼي او وایي که امریکا د افغان دولت سره شراکت ولري دولت کافر دی، خو که طالبانو سره قرارداد ولري د ټرمپ روغتیا او ټاکنو کې بریالیتوب ته یې دعاګانې کوي. طالبان د متحده ایالاتو عسکر دي، لښکر ده او جنگ افزار دي او دوی تل د پاره د خپل بازار د پاره د غوی د بری د پاره د غوی د کامیابی د پاره به دعا کوي. د چارو د کارپوهانو پاند د طالبانو جګړه هیڅ راز دیني صیغه نه لري، بلکې د قدرت او څوکۍ لاسته راوړلو لپاره افغانان وژني او بهرنیانو سره تړونونه کوي. ټاکنې بایلي او یا روغتیايي حالت خرابېږي. ښایي د امریکا نوې اداره له طالبانو سره شوې هوکړې ته چې طالبان د میاشتو سختو خبرو پایله ګڼي او تر ډیره یې له امریکا څخه یو زیات شمېر یو اړخیز امتیازونه هم پکې ترلاسه کړي دي ژمنه پاتې نشي او یا پکې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. طالبان باور لري چې د ټرمپ په شتون کې دوی موخې ښې ترلاسه کېدای شي او که چیرې هغه له افغانستان څخه خپل سرتیري وباسي نو که له افغان حکومت سره د دوی روانې خبرې له ماتې سره مخ کېږي هم نو دوی په دې اند چې له نظامي لارې کولی شي افغان حکومت راوپرځوي او واک ترلاسه کړي. خو د یو امریکایي ولسمشر د روغتیا او په ټاکنو کې د هغه د ماتې په اړه د طالبانو په شان د یوې داسې ډلې اندېښنه چې دوی هر څه ته د اسلام له لنځونو ګوري له تاریخي پلوه یو له شرمه ډک ګام دی چې د دې ډلې ماهیت تر جدي پوښتنې لاندې راولي. شاوخوا 8 میاشتې مخکې د امریکا او وسلوالو طالبانو ترمنځ تړون لاسلیک شو چې له هغې مودې راپدې خوا یو بهرنی عسکر هم نه دی وژل شوی، خو هره ورځ بېلابېلو ولایتونو کې لسګونه افغانانو ته مرګ ژوبله وړي.